صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم علینا وعلیکم دا حکم او دا اجازین بعد زمانگ استاسو درس روان دے دا مکتوبات شریف باغدریو حصو کې دا ولنۍ حصی چې 313 مکتوب لري داغې د اجمال متعلق اخیرانه درس که عمر بقا وکړه بیا به د بلې جمعې نه د دې مکتوبات شریف د مکاتیبو تفصیل به بیانو او د هر مکتوب کې چې سدي دا غي متعلق به ان شاء الله خبرې کوم. 290 نمبر مکتوب پورې د دې حصے اجمال میں تاسو ته ویلو نن دا غي اخیرنۍ حصہ 291 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تلی کرے دے مکتوب شریف کے بیان دا مراتب دا توحید وجودی او دا توحید شہودی کئے او دا دی متعلق چکم معارف دی داغی بیان کئے 292 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ شیخ عبدالحکیم بنگالی رحمہ اللہ تلی کرے پدے مکتوب شریف کے بیان دا آداب و ضروریوں دا مریدان نے بعض آداب دا مریدان دا پار ضروری وی داغی بیان دے او دا بعض شبہو ازالہ دا 293 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ شیخ محمد چتری رحمہ اللہ تے لکھا ہے پدی مکتوب شریف کے ددریو خبر و بیان کریں. اول حدیث شریف کے راغلی دی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مع اللہ وقت زما د پاره د الله تعالی سره یو وخت دی
چې په دغه وخت کې هیڅوک ما سره شریک نه دي. د دغه حدیث متعلق د امام ربانی رحمه الله نه پوښتنه شوې او د دغه حدیث بیان ورته کړی دی او دا غوی د سوالونو جواب یې کړی. دویم نمبر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو خبره کړې ده چې قدمی هذه على رقبة كل ولي لله. زما دا قدم دا پر رقبه د هر ولی ده، کم ولی چې د الله وي داغه پر رقبه زما قدم. نو د امام ربانی رحمه الله نه پوښتنه شوې ده چې دا خبره خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کړې ده، خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نه غیر بعض نور اولیاء نم دا خبره نقل ده. نو حقیقت د دې معاملې سره د دې خبرې څه مقصد دی؟ نو امام ربانی رحمه الله د دې جواب کړی. درېمه خبره په دې مکتوب شریف کې دا ده چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې فرمایي چې زما قدم د هر ولی پر رقبه ده، نو دا د خپل زمانی اولیاء یادای کله ټول اولیاء یادای. د دې متعلق امام ربانی رحمه الله په دې مکتوب شریف کې بحث کوي. 294 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله لیکل دی خواجہ محمد معصوم رحمه الله. په دې مکتوب شریف کې د الله تعالی د صفات ثمانیه داغه د معارف بیان کړي. او بیان کوي په مابین د بیان د فرق کوي په مابین د تجلی او د شهود د انبیاء او د اولیاء منځ کې د دې متعلق بیان دی. او بعض عبارتونه د اولیاء او د بزرگانو نه نقل دي، داغه تشریح او وضاحت کوي. 295 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله حاجی یوسف کشمیری رحمه الله طریقہ ہے. دی مکتوب شریف کے د نقشبندی مبارک د بزرگانو د یو سلورو خبرو تفسیری کړي. اوله خبر ادا د نظر بر قدم، دویمه خبره هوش در دم، دریمه خبره سفر در وطن، سلورمه خبره خلوت در انجمن. دا د نقشبندی مبارکی د بزرگانو خبری دي، نو د دې تفسیر او وضاحت امام ربانی رحمه الله